سلامونه جوړ په خیر د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو ګرانو لیدونکو خپرونې ته ستړي مه سئ. موږ په نننۍ خپرونه کې پر ډېره مهم موضوع باندې بحث کوو. څو ورځې دمخه رئیس جمهور کندهار ته راغلی و. دلته د قومي مشرانو، ځوانانو، میرمنو او د سیمې له بېلابېلو کسانو سره ولیدل. د دې ترڅنګ یې په کندهار کې څو مهمې پروژې پرانیستلې چې د هغه جملې څخه یوه هم د برېښنا د سولري برېښنا پروژه وه او همدارنګه د احمدشاه بابا کور چې استملاک سو او شاوخوا کورونه هم استملاک سو، هغه به جوړیږي. تر دې وروسته ترڅنګ یې د شهید ستر جنرال عبدالرزاق واټ پرانیستنه وسوله او ځینې نورې پروژې هم پرانیستل سوې. رئیس جمهور په کندهار کې د نورو پرمختیایي کارونو د لا چټکتیا ژمنه هم وکړله. موږ په نننۍ خپرونه کې کندهار ته د رئیس جمهور پر سفر باندې بحث لرو. زما سره په خپرونه کې میلمانه دي د ولسمشر سلاکار وزیر او د کندهار د ولایت مقام په ټولنیزو چارو کې مرستیال حاجي غلالی دستګیري او په کندهار کې فعال ځوان اویس همکار. د خپرونې وړاندې کوونکی زه اویس آرین یم. تاسو ته ښه راغلاست. ډېره مننه. مامین صاحب ډېره مننه. ستاسو خبرې راپیل کړو. رئیس جمهور کندهار ته سفر درلود. دغه سفر په اړه که چیرې لیدونکو او اوریدونکو ته معلومات ورکړل سي چې جمهور رئیس په کندهار کې کم کم کارونه وکړله، دلته د سفر هدف څه و؟ اول ستاسو څخه مننه کوو، دوم تاسو همکار صاحب او د راډیو او ټلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته ټولو ته خپل نیکې یو سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رئیس جمهور راتګ د پخوانیو ژمنو وعدو په اساس باندې او د هغه ترڅنګ د افغانستان د خاص توګه جنوبي غرب حوزې د امنیتي وضعیت حالت او د افغانستان تاریخ ساتلو لپاره یا تاریخ د تاریخي آثار چې موږ د ګوتو په شمار د 300 کالو په شاوخوا کې په لوی کندهار کې لرو، د هغو د ساتنې ته او هغو ته وده ورکول او هغو ته د آینده د هغو د حفاظت لپاره د هدف و. نو موږ د ده راتګ باندې خوشحاله یو چې دی راغلی او د ده څخه مننه کوو، کور ودانۍ یې وایو چې ومې د امنیتي وضعیت حالت جاج واخلي او د هغه ترڅنګ د کندهار د ټولو قشرونو سره که هغه سپین ولسي خلک وو، که هغه ځوانان وو، که هغه تجاران وو، که هغه مدني خلک وو، که هغه صنعتکاران وو، که هغه خویندې وې، که علما کرام وو، که استادان د پوهنتونو وو، که ډاکټران وو، د دې ټولو سره په جلا جلا توګه په ډېره ښه حوصله او زغم باندې وکتل او هر چا ته د خپلو خبرو د اظهار او نظر او غوښتنې وخت ورکړي. په مجموع کې د ده هدف چې راغلی دا درې شیانو چې د امنیتي وضعیت جاج و او دوم د خپلې پخوانۍ وعدې چې په دوه نوي وو اخر کې او د درې نوي په شروع کې کړې وې د کندهار د خلکو سره او بیا په هغه اساس باندې چې کومې پروژې دلته د ده په وخت کې شروع سوي وې او هغه خلاصې سوي وې د هغو ختمول وو او د هغه ترڅنګ ته مخکې مو د افغانستان ویل د تاریخي ابدو په اړه د احمدشاه بابا کور یادېدلی سي چې هغه رئیس جمهور استملاک سو او شاوخوا کورونه چې څو کورونه دي هغه هم استملاک کېږي ورسره. د دغه کور په اړه که لږ راسره وږغېږئ، د دې کور د جوړېدو ترمیم او د شاوخوا کورونو د استملاک پروسه به څه ډول وي، څونه وخت به په بر کې ونیسي، اوس کوم پړاو ته رسېدلې ده؟ د احمدشاه بابا د کور په شمول 18 کوره چې د هغه د کور په شاوخوا باندې دي او تقریبا د هغې کورنۍ د هغه مربوط خلکو څخه دي، هغو ټولو څخه اخیستل سوي دي او رئیس جمهور ته یې د تشریفاتو له مخې کلي تسلیم سولې، د هغو پیسې هغو ته وختي ورکول سوي دي. کورونه د ډېر تقریبا د 2 میاشتې څخه اضافه کورونه د دولت په واک کې وو. د رئیس جمهور راتګ مخکې پلان داسې و چې د روژې مخکې راسي، بیا په روژه کې پلان و، بیا څو دا د اوس ورسېدي. نو د هغه احمدشاه بابا د کور دپاره ده تقریبا 300 میلیونه افغانۍ ورکړي وې او کوم چې مصرف سوي یا خلکو ته چې د استملاک په وجه کې رسېدلي دي 200 اویا په شاوخوا کې څه کمه زیاته پکښې کې دونه پیسې خلکو ته د استملاک ورکول سوي دي او د هغه زموږ سپین ږیري یا ملي قاید میرویس خان نیکه د هغه د کورنۍ او د هغه د مقبرې د هغو سره هم خبرې خلاصې شولې.
خو د هغو په دغه پیسې د دروس پورې هغو ته نه دي تسلیم شوي او مایسته چې هغه په دغه څو ورځو کې هغو ته پیسې تسلیم شي هغه کور هم د افغانستان ده په هغه تاریخي ابتداتو کې داخل او شامل دي. بلې مامین صاحب په دې به وروسته بیا نور معلومات هم راکړه چې د احمدشاه بابا کور په څه ډول ترمیمیږي کوم برخې به ترمیمیږي. ډېره مننه چې اوس مو دونه معلومات راکړه. همکار صاحب در مخه مامین صاحب یادونه وکړله چې رئیس جمهور چې کندهار ته راغلی و هغه تېرې ژمنې چې د کندهاریانو سره کړې وې په خاص ډول د جنوبي حوزې د اوسېدونکو سره چې کومې ژمنې کړې وې د هغو ژمنو د پوره کېدو د جاج اخیستلو هغه پروژې چې د ده په وخت کې راپیل سوي وې د هغو پروژو څخه د معلوماتو راټولولو په اړه یې دغه د سفر هدف و. رئیس جمهور چې کومې ژمنې کړې وې ستاسو په نظر باندې د یو کندهار د اوسېدونکي په توګه باندې هغه ژمنې څونه پر ځای حل سوي دي هغه ژمنې څونه پوره سوي دي څونه کارونه سوي دي په دې اړه راسره وږغېږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مارین صاحب ستاسې او ستاسې د خپرونې د میلمه او زما د معزز او دروند مشر اجمامي صاحب په اجازه د ټول هغه اورېدونکي چې موږ ستاسې له تروبین له لارې ویني سلامونه او نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. واقعا د ولسمشر سفر لکه څنګه چې اجمامي صاحب یادوري وکړله د لاسته راوړنو څخه ډک و او د کندهاریانو لپاره د ډېرو زیرو څخه برخمن و. زه چې د ځوانانو په منځ کې کښېنستلی یم د ځوانانو تر منځ چې موږ بحث کړي دي دوی په حقیقت سره داسې وایي لکه دغه دوه ورځې چې رئیس جمهور په کندهار کې تشریف درلودی داسې پر موږ تېر سوي لکه اختر چې و. ځکه په هره غونډه کې موږ ته نوي زیر راکول کېدی او په هره غونډه کې موږ ته نوي پروژې زیر راکول کېدل په داسې حال کې چې څلور لوی او بنیادي پروژې د کندهار لپاره چې هغه یو لویه پروژه له برق وه او بله لویه پروژه زموږ په روغتیا په سکتور کې چې کومې ستونزې وې یا خصوصا د مریضانو د مراجعینو په اړخ کې چې موږ یو روغتون د زون په سطحه درلودی په داسې حال کې چې دا د شهید ډاکټر صاحب داود خان په وخت کې دا ولایتي روغتون و او اوس د 200 بسترونو په شاوخوا کې جوړ سوی و. اوس موږ ته بل روغتون د 350 بسترو په اندازه باندې جوړ شو چې دا واقعا د کندهار لپاره لویه لاسته راوړنه ده او د دې سیمې د غمزپلو ولسونو لپاره د خوښۍ زیری دی. رئیس جمهور آرین صاحب د رئیس جمهور وعدو او هغه ژمنې چې له کندهاریانو سره وکړې موږ ورته خوش باور یو ځکه رئیس جمهور په ډېرو واقعاتو کې چې زموږ سره په ډېرو پروګرامونو مجالسو کې چې وعدې کړي دي پر خپل وعدو باندې وفا کړې ده او هغه وعدې سرته رسولي دي. څه موده مخکې تقریبا 6 میاشتې مخکې موږ له کندهار څخه د کندهار ځوانانو په نمایندګي د دې زون ځوانان تللي وو په هغه برنامه کې زه هم چې پارک کې برګزار سول هلته دایره سوله. رئیس جمهور زموږ سره د کندهار د والي د کندهار د ښاروال او د کندهار په ریاستونو کې د واړ او اهل ځوانو کسانو د ګمارنې وعده کړې وه چې لله الحمد موږ په تېرو څو میاشتو کې له هغه وعدو شهیدانو. نو زه خپل ورته خوش باور یم هغه ژمنې چې دلته په دې پروګرام کې سوي دي او په دغه راتګ کې سوي دي د پرمختګ کارونو په اړه سره شریکولی شئ. په تېرو وختونو کې چې رئیس جمهور کندهار ته سفر کړی و یا هم د هغه در مخه چې رئیس جمهور سوی نه و د کمپاین په مودو کې چې کومې خبرې کړې وې د پرمختګ کارونو دپاره د هغو څو پروژو یادونه راته وکړئ. د پرمختیایي کارونو په جریان کې خصوصا چې رئیس جمهور راغلی و دلته په اوله دوره کې کمپاین کوي کندهاریانو سره یې له برق ژمنه کړې ده او له کندهاریانو سره د دالې او د لوړې د بندونو ژمنه کړې ده چې د لوړې د بند په تېره مجلس کې چې موږ د ځوانانو ورسره ولیدل په دغه راتګ کې ویې ویله چې تکل صاحب د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال د لوړې د بند طرحه جوړه کړې ده هغه ډیزاین سوې ده په ډېر ژر به د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شي او قرارداد به وشي او د دالې د بند اساسي چارې پیل سوي دي. تاسې په جریان کې یاست اجمامي صاحب بهتر په جریان کې د دالې د بند د شاوخوا 83 څخه تر 15 کلو د استملاک چارې هغه چې قانوني اسناد لري هغه کورونه استملاک چارې شروع سوي دي او کېدلی شي په ډېر نږدې وختونو کې د دالې بند 14 متره لوړ شي چې دا به موږ ته رئیس جمهور په هر کې ویلي وه چې د دالې بند 14 متره لوړوو تر څو کندهار د راتلونکو 50 کلونو لپاره اوبه ولري او دا باغداري دا 7 ولسوالۍ چې د دې بند لاندې دي د دې بند کار عملا سروې وسوله کار اجنال لري فقط زه چې معلومات لرم د دغو کلو یوازې استملاک پاته دي دا بند هم ډېر ژر لوړ شي دا وعدې چې زموږ سره کړي وي هغې سرته رسوي. ډېره زیاته مننه. مامین صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په دوام باندې د احمدشاه بابا کور په اړه که لږ نور هم وږغېږو دا کور به په څه ډول جوړیږي د ترمیم چاره به څه ډول وي د دې در مخه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو په خاصا په کابل کې ځینې تاریخي ودانۍ یا تاریخي ابدې رغول سوي دي د احمدشاه بابا د کور دپاره څنګه پلان موجود دی؟ سیمه خو استملاک سو کورونه استملاک سول ولایتي اداره به په جریان کې چې دا کور به په څه ډول ترمیمي
ترمیمیږي او دلته به نور سیلانیان راځي د کندهار څخه د نورو ولایتونو څخه د نورې نړۍ څخه که څنګه پلان موجود دی؟ دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې رئیس جمهور په خپلو خبرو کې وویله چې دا به یو خاصه ځانګړتیا ولري او یو په ډېر لوړ معیار باندې به موږ دا کور رغوو، موږ د کور شاوخوا چار اطراف او داسې نه چې د افغانستان د سیلانیانو دپاره بلکې د نړیوالو سیلانیانو دپاره به د زمینه برابروو. دلته د خبرو څه دا اټکل کېدلی سي او سړي دا برداشت اخیستی سي چې دا ممکن د ده د مشابه د کور په شمول د کندهار دغه ناحیې اول جنوبي طرف داسې د ارګه پورې چې سابقا هم دا حصه په دغه کې شامله ده، په یو پارک باندې او یا په یو تاریخي ابدات باندې شامله ده چې هغه کې د مشابه ګنبد ته د قدسیه شریف زیارت دی، پخوانی زوړ ولایت دی او د هغه تر څنګ پخوانی ارګ چې د مشابه د وخت څخه څه ساحه پاته ده، هغه دا ټوله په دې پلان کې شامل دي. نو زه د خبرو څخه برداشت اخیستل کېدلی سي چې دا ټوله دغه منطقه به د استملاک کېږي او دا به ټوله تاریخي ابدات او اطلاعات کلتور ریاست ته به سپارل کېږي. دویمه خبره دا ده چې دې لپاره به طبعا موږ د افغانستان کې د اطلاعات کلتور ریاست وزارت لرو او مخکنی د دې خبرو لپاره چې د سرای باندې کار و خبرې وي اوسنی د شهرسازي معین او پخوانی د کندهار ښاروال په دې کې لوی رول درلودی. د هغه ترڅنګ اوس د اطلاعات کلتور وزیر ورسره راغلی و او د هغه ترڅنګ چې مهم رول په دې منطقه کې لري او ډېر په دغه شان کې چې د زاړه ښار د نارنج موضوع ده، د میرویس نیکه د قبر موضوع ده، د زرغونې انا د قبر و د ترمیم و د ساتنه و دغه موضوع ده. د دې لپاره باوري صاحب چې د معین د اطلاعات کلتور د وزارت دی هغه مخکې هم راغلی و، اوس هم زه په دې دغه باور دی هم پلان دا دی چې دا په ټوله د لوی رول په دې کې د اطلاعات کلتور وزارت لوبوي او زه په دې کې وایم چې هغه کې به ډېر توجه به د باوري صاحب د نظارت لاندې به د پلان عملي کېږي. بلې ولایتي ادارې ته بیا هم یو غټ مسؤلیت ور در غاړې کېږي، مثلا که هغه د دغه پروژو د ترمیم چارې شروع کېږي او وروسته که دغه پروژه ترمیمیږي، ولایتي اداره په ساتنه کې غټ مسؤلیت لري. د ولایتي ادارې د چمتووالي او د هغوی د آمادګۍ په اړه سره شریکوي. ولایتي اداره هم خوشحاله ده او پوره چمتووالی لري. استاد مختص په کندهار کې د اطلاعات فرهنګ تکړه برحاله رئیس لرو چې اوس نوی افغان صاحب راغلی حکمت الله افغان او د هغه ترڅنګ هم د افغانستان په خاص توګه د کندهار خلک د تاریخي ابداتو سره دغسې تاریخي ځایونو سره ځانګړتیا لري، مینه لري او حکومت امنیتي حالت شکر د کندهار ښه دی. د کندهار ښار او د کندهار د ښار چار اطراف د امنیتي حالت د ډاډ وړ دی، موږ داسې ډېره اندېښنه نه لرو. نو د دې د ترمیم دپاره او د دې د آینده د ننګونې لپاره زما په نظر دغه خبرې دي چې هغو دپاره موږ دا ګړی هېڅ نه تشویش نه لرو. او ډېره زیاته مننه مهندس صاحب. بیا هم بېرته تاسو ته راځم. همکار صاحب، تاسو د رئیس جمهور سره ولیدل د ځوانانو په استازیتوب باندې موږ په کندهار کې د ځینو عمده ستونزو څخه کړېږو چې همیشه ځوانان، قومي مشران، ولایتي ادارې مسؤلینو او ځینو نور کسان هغه که په مرکز کې دي او هم که په کندهار کې د دوی د دغه ستونزو د حل دپاره خبرې کوي او د اقدام یادونه کوي. د رئیس جمهور سره مو کومې ستونزې شریک کړلې او تاسو څومره باوري یاست چې هغه ستونزې به حلیږي؟ جدي ستونزې کومې دي چې تاسو له رئیس جمهور سره شریک کړي دي؟ ګران آرین صاحب، موږ چې له رئیس جمهور سره مهمې ستونزې شریک کړي او ټول ولسونه ورځنې ځورېږي ځکه موږ له ولس له بد نه خبرې کوو او له ولس له منځ نه خبرې کوو. هغه معرف او عامه روغتیا ده. په دا وروستیو کې چې زیات خلک ورځنې کړېږي او دا یو ولس شموله ریاستونه دي، ډېر خلک ورځنې ځورېږي او ډېر خلک ورځنې شکایتونه لري. هغه عامه روغتیا او د کندهار معرف په ضمن کې مو له رئیس جمهور څخه د کندهار د امنیت، د کندهار د برېښنا، د کندهار د محیط زیست یا چاپېریال په دې برخه کې له د پرتو خنډونو او ستونزو یادوري مو وکړله. رئیس جمهور کله چې موږ دا یادوري په خپلو خبرو کې وکړله، رئیس جمهور د وینا سره چې څنګه یې نوبت سټیج ته ولاړېږي او والي صاحب ته هدایت کوي چې په ننه د 2 هفتو کې ما ته د عامې روغتیا رئیس او د کندهار د معرف رئیس د ولسونو په خوښه د یوې اجمال له مخې معرفي کړه تر څو چې پاته پروسه په کابل کې رسمي زه ژر سرته ورسوم.
اوس موږ شکی په دې ځای کې یو دا پروسه د کندهار ولایتي ادارې ته وسپارل سول او خصوصا والي صاحب ته راجع سوله. زه اوس نه پوهېږم چې والي صاحب خصوصا په دې جغرافیه کې ولد نه دی او والي صاحب سره زموږ کدرونه شتون لري، خصوصا احمد جماوین صاحب. که دوی په جریان کې واچي او والي صاحب له دې جغرافیې او د دې خلکو سره بلد نه دی، اشنا نه دی، خدای هم کړه داسې یو سړی بیا سبا ورته معرفي نه کړي چې موږ خو هغه کانه اوسي چې د باران څخه به وناوې ته کښېنستلي یو او سبا په دغه اشخاص بیا ارمان کو. دا کلي د اصلاحاتو او د قانون د مراعات اوس رئیس جمهور زموږ په لاس کې راکړل او رئیس جمهور زموږ د والي منځ ته راوغورځول دا کشاله چې د ولسونو د اجماع له مخې ماته د دواړو ریاستونو رئیسان په ضرب د 2 هفتو کې معرفي کړه. د دې خبرې موږ شهیدانو او والي صاحب احترام په خاطر ولاړ سول پر سترګو. اوس به موږ وګورو چې ولایتي اداره څوک وړ کس معرفي کوي، ایا د ولسونو په خوښه باندې معرفي کوي او که والي صاحب خپله له 5 خلکو سره کښېني او پر یوه توافق ته رسېږي او موږ خبر نه یو هغه مرکز ته راجع کوي او بیا مرکز رسمي دغه کوي، بیا راځي دلته پر هغه ریاستونو باندې دخ کېږي او بیا لکه ما چې مخکې ویل موږ د باران څخه وناوې ته کښېني. زما هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده په دې برخه کې ځوانان کښېنوي، مشران کښېنوي او موږ د کندهار په ټوله جغرافیه باندې آګاه مسؤلین لکه حاجي ماوین صاحب چې ویني هغه لرو، دا راسره کښېنوي. دوی پوهېږي چې په دې جغرافیه کې په دې ریاست کې څوک له کومه طریقه د کومو تحصیلاتو د کوم ټولنیز نفوذ او د کوم لیاقت د اخلاقي جرات او همداسې د کومو معیاراتو له مخې دغه ریاستونه مخ ته وړلی شي، دا د کندهاري ولسونو ته معلومیږي او زموږ دا ډول مشران ته معلومیږي. زه هیله کوم چې ولایت مقام موږ دخیل کړو. ډېره مننه ماوین صاحب، تاسو معلومداره خبره ده په دې موضوع کې په جریان کې یاست او له مودو راهیسې چې یوه ستونزه ډېره زیاته سره لاس پر لاس کېږي او همیشه د حل او د بیرته پیچل کېدو خبرې کېږي، د کندهار معارف او روغتیا ده. اوس همکار صاحب ویل چې رئیس جمهور ولایتي ادارې ته دغه مسؤلیت ورسپارلی دی چې د 2 هفتو په جریان کې باید دغه 2 ریاستونو دپاره وړ کسان ته وټاکل سي. معلومداره خبره ده ځینې اصولو ځینې مراحل به یې د دغه کسانو د ټاکلو دپاره تاسو په جریان کې یاست، معلومات مو څه دي په دې اړه؟ دا پیشنهادات د کندهار خلکو، ولسونو او ځوانانو په هغه اساس باندې چې کړي دي خو ولسمشر منلي دي او موږ د کندهار د معارف لپاره تاسو ته معلومه ده چې د کندهار اوسنی والي صاحب چې راغلی هغه د دې لپاره څو مجلسه وکړه او د هغه تر څنګ د یو مشورتي څو بورډ یې جوړ کړي دي د ځوانانو، د ښځو، د سپین ږیرو، د مشرانو د تېرې هفتې په شروع کې تېره شنبې ورځ باندې ورته مجلس وشو. د هغه د تکمیلېدو دپاره خبرې روانې دي، هغه مشورتي بورډ به هم جوړ سي او د هغه تر څنګ د تعلیم او تربیې په ارتباط باندې هغه ځانګړې ناسته د ټولو خلکو، ځوانانو، حتی اعلان یې وکړي چې هر څوک راځي هغه د کټګورۍ په اساس باندې بیا تقسیمیږي په میزو باندې، بیا د هغو څخه پیشنهادونه او د هغو د حل لارې او وغوښتل شوه دي هغه اسناد ټول پراته دي. زه بیا هم په دې عقیده یم چې والي صاحب د دې سره علاقه لري چې کندهار معارف او صحت او ټوله اداره سمه سي او د فساد او د خلکو د شکایت څخه خلاصه سي. خو ستونزه دا ده چې دا به یوازې والي صاحب موږ په دې عقیده چې هغه نشي سره دغه کولی، په دې وجه به هغه به طبعا د کندهار د خلکو اعتماد او باور غواړي چې ترلاسه یې کړي او د کندهار د خلکو په مشوره وکړي. زه انشاءالله تاسو ته او همکار صاحب ته اطمینان درکوم چې هېڅکله به په پټ سترګو او یا په ناخبرتیا کې به هېڅ کار ونه سي او مامین صاحب تاسو د بورډونو څخه یعنې هدف مو دا و چې دغه بورډونه چې دی والي صاحب ټاکلي دا بورډونه به په غړي به یې کښېني، دا به کښېني، مشوره به کېږي هم په دغه 2 مشخصو موضوعاتو باندې، هم د هغه تر څنګ پر نورو موضوعاتو باندې خو دا بورډونه جوړ شوي دي. او دا دویمه خبره ده چې د تعلیم په ارتباط او د صحت په ارتباط د یوې خوا څخه موږ عمومي ستونزې او مشکلات لرو، د بلې خوا څخه خامخا کمی به هم وي. نو موږ په دې تاسو ته اطمینان کوو، همکار صاحب ته اطمینان کوو، د کندهار خلکو، وطن ولس ته اطمینان کوو چې هېڅ نوې خبره به د خلکو څخه نه پټېږي او د خلکو په خاص توګه د مدني خلکو، د علمي خلکو په مشوره باندې به تصمیم نیول کېږي او هېڅکله به داسې شی نه وي. زه تاسو ته وعده درکوم چې پر یوه کس به فیصله کېږي، حتما به 2 و 3 کسان حتی تر 5 پورې دا به د خلکو په مشوره باندې انتخابېږي. په هغه کې به رئیس جمهور
خپل تصمیم نیسي او رئیس جمهور خو دروسه پر کوم داسې غټ شان باندې تصمیم نیسي یا په دغه جنجالي مسایلو باندې که د ښاروالۍ مسله او که د تعلیم تربیه مسله ده که صحت عامه مسله ده هغه باندې د ښاروالۍ په ارتباط باندې د ورګنای محل ته ویل چې تاسو لاس کسان راوغواړئ د کندهار څخه د هغو سیویانې وګورئ د هغو څخه بیا امتحان واخلي بیا 3 کسان کړي د هغو درو څخه هغه 3 بیا ماته پیشنهاد کړي د هغو سره بیا د خپل انټرویو درلودله یعنې زه په دې عقیده یم چې د تعلیم تربیه په ارتباط باندې هم داسې تصمیم نیول کېږي د صحت عامه په ارتباط هم داسې تصمیم نیول کېږي که بل داسې ریاست یا ورګان کړي مخکې چې مرتضی ښاروالي ذکر کړه او مطلبا هغه به د خلکو سره په مشوره او په تفاهم باندې او هر څوک چې ټاکل کېږي ترې شفاف پلچر دغه به دغه کېږي او یو پر یوه کس زه فکر نه کوم چې فیصله دې وشي. معاون صاحب تاسو یوه ته اشاره وکړه چې داسې ځینې پیچلي موضوعات او داسې سخت موضوعات چې هغه بیا داسې پرېکړې پکښې کېږي ولایتي اداره شته ولایتي مسؤلین شته په یو ریاست کې چې مثلا خپله ولایتي اداره ستونزې ویني ولس د هغو د ستونزو شکایت کوي دا موضوع ولې پیچلې سي نو بیا پیچلې په دې ده مثال بس تعلیم تربیه بس تعلیم تربیه د یوې خوا څخه د تعلیم تربیه د هر کور یو نفر شته یو شاګرد یو کور پر اړه لري ځي هغه که پر لارې مشکل ته پیښیږي که په مکتب کې مشکل ته پیښیږي که حق ته پیښیږي که ناکي ته پیښیږي هغه چې ماښام کور ته راځي خپل مور او پلار ته خپل مشر ورور ته وایي چې دا مشکل دی هغه دې په یوازې باندې چې پوښتنه و پلټنه و د خبرې اصل معلوم چې هغه د په یوازې باندې په شکایت باندې شروع کوي نو زموږ داسې یو دغه زموږ د تحقیقاتي مرجع ضعیفه د ټولو خلکو ده مو اعتراضي حالت مو کوي دي او د هغه څخه پسې دویمه خبر دا ده چې اوس کې ولایتي تاسو مخکې والي صاحب عزیزي صاحب راولاړ په دې کې حرکات یې وکړي ځوانان یې راټول کړل تعلیم تربیه مربوط خلک یې راټول کړل دغه وکړ مګر زه فکر نه کوم تاسو د ثانیه شهیدان یاست چې هغه کې هغه سړي یو ښه لاسته راوړنه مثبتې پایلې ته ونه رسېدې نه درلودلې وي په دې وجه چې ستا به خوښ شو زما به ناخوښ ستا په طبیعت برابر و نو داسې یو حالت کې دغسې مثال بېساسه په دې کې څه دغه وکړله بورډ یې جوړ کړي استادان یې راوغوښته د پوهنتون استادان وه هم دغه شی حاضر نه سو لپاره د خلکو د قناعت وړ سو در څنګ بیا خامخا غلطۍ هم پکښې کېږي موږ دا نه وایو په افغانستان جنګي حالت کې دی او د خلکو یې رسونه و د تقاضا یو د آینده بیرو د شان شته نو ډېر بعض کسان د فساد کې هم لاس لري موږ هغه نه ردوو د خلکو دغه ستونزې یا د خلکو هغه حقیقتي غوښتنې خو دلته حق و ناکي دواړه یعنې د دواړه سره یو سوي دي او دغه غټ یو حجم یې پر یو موضوع باندې راوړی دی چې هغه اوس مخکې موږ باندې وژغني تعلیم تربیه ده دغسې صحت عامې په ارتباط باندې هم داسې ستونزې او مشکلات شته زه خپله چې اوس دا اوسنی د صحت عامې د میرویس نیکه د روغتون رئیس دی زه چې پېژنم هغه معلومات چې زه لرم هغه ښه سړی و پاک سړی و کارکونه سړی دغسې په خلاصه ډېر کاریګر سړی دی مګر د خلکو د اعتراضات څخه خلاص نه دی نو اوس د شکر دی موږ اوس د اردو په شمول 3 غټې شفاخانې لرو په کندهار کې او دا کېدلی شي چې ټولو زوم دپاره ښه کار وکړي او دا یعنې چې کومه شفاخانه چهارشنبې په ورځ افتتاح وشوله هغه د 350 بستره شفاخانه ده او کوم ځایونه چې موږ د پرې وکتل د وزیر صاحب سره موږ ملګري وو ډېر په ښه معیار باندې هغه ځای کې چې موږ په درو ملکو کې ما شفاخانې لیدلې دي سعودي عربستان کې پاکستان کې هند کې زه ما پر چهارشنبې د ورځې دید وو دروغو ما دا کومه ونه دي ډېره زیاته مننه معاون صاحب همکار صاحب د جمهور رئیس د سفر پر مهال باندې چې دلته کومې مهمې پروژې پرانیستل سوې دا پروژو په اړه لږ مفصل سره وږغېږئ د کندهار دپاره یې ارزښت څونه دی څونه مهمې پروژې وې موږ به د دغه پروژو د پرانیستلو سره څونه ګټه کړې آرین صاحب پر دې باندې سترګې نشي پټېدلی چې هره پروژه چې بنیادي او ولس شموله پرانیستل کېږي د ولس د هوساینې او د ستړیا له منځه وړلو لپاره دا به بغیر له ګټو څخه نه وي تاسو وګورئ د سولر برېښنا پروژه چې پرانیستل شول دا 10 میګاواټه برېښنا کندهار ترکیې په داسې حال کې چې په 10 میګاواټه برېښنا
سولر برېښنا ورکوي او تقریبا موږ 45 څخه تر 43 میګاواټه اوس حالا د په کندهار کې لرو چې د کجکي په شمول باندې 15 میګاواټ هلته موږ راځي او دېرش موږ د جنرټرانو څخه اخلو دا کور سره یو ځای چې 15 به ورپرېږدو 80 میګاواټه کېږي په 80 میګاواټه باندې کندهار 4 ساعته روښانه کېدلی شي 4 ساعت ورباندې روښانه کېدلی شي سره تر صنعتي پارک چې هغه پارک هم ورباندې چلېدلی شي منتها دا مدیریت ته ضرورت لري دا شیان خو موږ ته پرانیستل سول دا عمومي 350 بستریز روغتون موږ ته پرانیستل سول اوس دا د ولایتي ادارې مسؤلیت دی چې له دغو پروژو تعقیب وکړي کاکا سولر برېښنا دی له کومه څه وخت څخه چلاندېږي تر څه وخته بیرته بندېږي څومره برېښنا ورکوي په څه ډول باندې ورکوي او په کومو امکاناتو په کومو شرایطو باندې ورکوي دا عمومي د 350 بستریز روغتون څخه وخت پر وخت باندې لیدنه وکړي خدمات تر کومه ځایه رسېدلي دي ولس راضي دی نه دی راضي دا یوه عام المنفعه پروژې دي نه دي پرېږدي چې دغه لویې پروژې ناکامۍ خواته ولاړ شي زه تېره ورځ د جمعې ورځ یعنې تاسو دغه اندېښنه لرئ چې دغه د پروژې به ناکامه شي که پام ورته ونیسي زه بالکل اندېښنه دا لرم دا پروژې له ناکامۍ سره نه مخ کېږي خو که یو ناکامه مدیر ورباندې راشي 100% ناکامي په شک وینم کېدلی شي سبا همدغه سولري برېښنا کې ځینې ستونزې تخنیکي ورپکښې کې راشي زه پر مدیر باندې غږېږم چې دا اداره څوک مخ ته وړي په کوم ډول یې وړي په کوم استعداد په کوم لیاقت او په کوم تخصص یې مخ ته وړي مهم دا شی دی که ته پر یو شبخانه باندې فرض مثال زه مثال درکوم په روغتون باندې یو غیر مسلکي کس راولې هغه په روغتیایي چارو په روغتیایي اصولو مقرراتو قوانینو لوایحو نه پوهېږي طبعا خبره دا ده چې شبخانه به د ناکامۍ خواته ځي او د خلکو د ولس انتقادات ورباندې زیاتېږي زه وایم چې متخصص ټیم راولي مسلکي ټیم راولي او ولایتي اداره دې دغه دوې پروژې چې اوس نوي افتتاح شوي د صفر دې جدي تعقیب کار څوک کوږ ګام اخلي ورته ووایي چې هلکه کومې خواته روان یې او څه کوې پر کومه لار روان یې دا د ولس امن منفعه پروژې دي او د ولس ورباندې خوا بدېږي زه تېره ورځ د عینومېنې 350 بستریز روغتون ته ولاړم واقعا لکه حاجي معاون صاحب چې وویله دا د هندوستان د اندرا ګاندي په نقشه باندې جوړ شوی دی او دا په دې سیمه کې ساری نه لري دا په دې سیمه کې ساری نه لري مګر تر اوسه پورې د مریضانو بیډونه د هغوی د بسترو تاکونو ته نه وي انتقال شوي تر اوسه پورې هم خدمات لکه څنګه چې افتتاح شول هماغسې ژر نه دي شروع شوي خو دا ابتدا د موږ هیلې لرو چې دا خلک به ډېر مریضان ورته ورولي او دا به شروع کېږي خو زه هیله مې دا ده چې دا جدي تعقیب کړو ډېره زیاته مننه معلومداره خبره د معاون صاحب د دغه پروژو د لا په کامیابه کېدو دپاره به پلانونه موجود دي د هغو د رهبرۍ دپاره به معلومداره خبره د ځینې لارښوونې او سپارښتنې موجودې خو د هم که خلکو ته لږ معلومات ورکول سي معاون صاحب چې دغه د برېښنا پروژه به څونه پر ځای پروژه او د رهبرۍ دپاره د هغو د کنټرول دپاره او د خدماتو وړاندې کولو دپاره خلک باید څونه ډاډه واوسي در مخه موږ د برېښنا ډېرې ستونزې لیدلې دي کله چې دغه برېښنا پرانېستل شوه سولري برېښنا خلک ورته خوشحاله دي خو بیا هم که ځینې وخت ستونزې پیښیږي او د ستونزې لکه همکار صاحب چې لکه په رهبرۍ کې یا هم په تخنیکي برخه کې د خلکو اندېښنې نورې راپورته کوي تاسو خلکو ته څونه ډاډ ورکولی شئ موږ خلکو ته کاملا اطمینان ورکوو چې دلته به مسلکي کسان وي سیاسي کسان به نه وي د سیاست او د مصلحت ښکار به نه وي دلته مسلکي کسان به په کار ګمارل کېږي وزیر صاحب د صحت عامې وجې ته ژمن و هم د برېښنا د وزارت مسؤلین هم د کندهار ولایتي اداره موږ دې ته ژمن یو وعده درکوو چې موږ به دې ته هغه مسلکي کسان چې ورته په کار وي هغه به په کار کوي نه به سیاسي او ارتباطي یا روابطي کسب نه وي نو انشاءالله زه به کومه ستونزه پیدا نه شي اول خدای او خوښي زیاده ده چې موږ داسې امتیازات ترلاسه کړل او تېر شوي د برق په حساب چې کومه ستونزې مشکلات تاسو وویل تاسو ته معلومه ده چې موږ په هلمند کې موږ د کندهار عمومي ډېر برق چې دی هغه د دغه څخه و د هلمند څخه و د کجکي څخه و کجکي کې د ډېره وخت څخه موږ د برق سره ستونزې او مشکلات درلودله یو د لین مشکل و د بلې خوا څخه ناامني و د بلې خوا څخه چې هلته کوم سرمایه ګزاري وشوله د ناامنۍ په وجه موږ د هغه څخه ډېره استفاده نه کوله وسله مخالفین د هغه په وړاندې باندې مشکلات او ستونزې جوړولې او سابقه چې دنیا کوم کومک کړی و د برق په ارتباط باندې هغه جنریټرونه و جنریټرونه څه وخت دپاره کار کوي او هغه ټول مصارفات یې بلمي جامعې امریکا ورکوله نو دې وجه باندې داسې بنسټیز کارونه کله اوس چې د برېښنا په ارتباط باندې
یا د سولر 10 میگاواټ برېښنا دغه د 10 میگاواټ موږ نور لرو مې چې هغه د کال در اخر پر دغه افتتاح وشي او دغه درڅنګ مهم درون لی کار چې هغه د وارداتي برېښنا لیندې چې د کابل څخه روان دي موږ په دې کې د مخکې موږ داسې اطمینان راکوو چې د دې کال در نیمه پورې به د کندهار سره وصل کیږي خو چې اوس کوم کارو ته ګورو او د تخنیکي او امنیتي حالت کې ستونزې مشکلات رامنځته شوي دي نو په دې کې د دې کال در نیمه پورې به د روغتون کامیابه کېدل هم یو پروسه غواړي یو څه وخت غواړي ځکه د ښار څخه ډېر لرې هم دی او کامیابه کېدل هم یو څه سخت دي په دې خاطر باندې چې مریضان د هغه ځای پورې نشي ورتللی د دې دپاره یو پلان موجود نه دی چې د دې روغتون د کامیابه کېدو دپاره به د کومو لارو چارو څخه کار اخیستل کېږي ځکه د کندهار ښار څخه ډېر لرې دي او ناروغان چې تر هغه ځای پورې ورسېږي د نورو ستونزو سره مخ کېدلی سي یو پلان موجود دی د دې چارې دپاره پلان په ارتباط باندې زه په ډېر جزئیاتو باندې نه شم تږېدلی خو دا ځای دی چې هغه پر عمومي شهر کې پروت دی پر عمومي لاره باندې پروت دی او موټرانو هغه دپاره به طبعا سرویس یا ټکسیانو په پلان کې نیول کېږي او طبعا د خلکو د اسانتیاوو دپاره یعنې هر چا ته یعنې اوس که په ښارنو کې راواخلو د مشتس په دغه لرو میرویس روغتون لرو هغه که د پنجوایي څخه یا میوند څخه څوک مریض راځي هغه ته هغه لرې دی او که د دامان څخه یو څوک راځي هم هغه ورته لرې دی مګر فرق بیا دا دی چې د پنجوایي څخه څوک راځي میرویس روغتون ته ژر رسېږي د دامانه یا د تختپوره که څوک راځي هغه به ژر دغه ته رسېږي به دې شفاخانې ته رسېږي دا خو عمومي یو غټ دغه دی داسې شی نه دی چې اوس هلته لاره نشته یا ته بل کوم موانع دي یا بل داسې مشکل دی د اسانتیا شته سړک ډامبر دی او انشاءالله د خلکو د اسانتیاوو هغه پاتې شو د دې د پراخه کولو لپاره د دې د ټول د 350 بستر فعاله کولو لپاره طبعا دا به فکر کوم چې څه وخت به ونیسي دغه ټیم پکار دی دغه دپاره ډاکټران او مسلکي خلک پکار دي او دغه دپاره وخت اړتیا شته ډېره زیاته مننه مامین صاحب همکار صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایاست د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمدشاه غازي په نامه باندې ونومول شو د دغه نومول کېدو سره خلک څومره خوشحاله دي ځوانان په عموم کې د افغانستان د اوسېدونکو دپاره دا څه ډول زیری بولي چې د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم باندې کېږي احمدشاه بابا زموږ د تاریخ ویاړ دی او څونه مهم یې ګڼئ چې دا کار وشو که ارین صاحب دې موضوع ته ارزښت له مخې قایل سو او ورته وګورو احمدشاه بابا نه یوازې چې دغه میدان ورباندې نومول شوی دا ښار د احمدشاه بابا دی او د اشرف البلاد احمدشاهي ښار خښته لومړی ځل احمدشاه بابا ایښی ده دا ویاړ او افتخار تر اوسه د هغه دی او دا کریډټ ټول په تاریخ کې هغه ته ثبت دی دا چې د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نامه کېږي دا د کندهاریانو لپاره واقعا ستر زیری دی او ویاړ دی ځکه هغه خارجي مسافرین چې له دې میدان څخه تېرېږي او یا په دې میدان کې پروازونه کوي او یا تیاري الوتکې دلته کښته کېږي واقعا پیلوټان به پر دې باندې غږ کوي چې اوس موږ د کندهار د احمدشاه بابا د نړیوال هوایي ډګر کې ناسته لرو یا الوتنه لرو دا به خارجیانو او د هغه سیمو خلکو ته چې د دې نامه سره اشنا نه دي او سره پوهېږي نه واقعا یو سوال برانګیزه دی چې احمدشاه بابا څوک دا یو لوی کار وسو دا زموږ د فرهنګ لپاره او د تاریخي نامه د ساتلو لپاره او د خدماتو لپاره چې د دې سیمې او د دې جغرافیې لپاره یې کړي دي واقعا دا لږ دي دا ما درته وویل چې دا څه لږ دي خو هغه سیلانیانو ته چې په دې میدان کې پرواز کوي او یا له دې ځایه پورته کېږي کله چې پیلوټ نوم اخلي چې احمدشاه بابا بیا به دې ته سوال پیدا کېږي چې دا څوک او په دې باره کې به دې مطالعه ډېره زیاته مننه او مامین صاحب زما وروستۍ پوښتنه د دالې بند او لوړې بند په اړه ده معلومدار خبره د رئیس جمهور به د ولایتي مسؤلینو سره د دغه دواړو بندونو په اړه هم معلومات شریک کړي پلانونه به هم ورته ویلي او ځینې سپارښتنې به هم کړي لږ معلومات که راکړي د لوړې او د دالې د بند په اړه د لوړې په ارتباط باندې راته ویلی شو چې د سروې دپاره بیا په دې کال په نیمایي و اخره کې به د سروې کار شروع شي رئیس جمهور پخوا وعده کړې وه اوس هم ژمن دی او فقط چې اته امنیتي مشکلات او ستونزې ډېرې دي او ورته تخنیکي کسان په ورځو نه په اوتو باندې غوښت غواړي نو چې موږ د دغه امنیتي حالت څخه برخمن شو او د سروې کار به انشاءالله ژر شروع شي پاتې د دالې د بند په ارتباط سره دالې د بند په ارتباط باندې
په 5 کال کې د بند کله همکار صاحب چې ویله 14 متره جګیږي دا په یو نیوي کې د 8 متره په پلان کې نیول شوی دغه لپاره چې کوم بودیجه ورته وسوله وسه 14 متره سو او دغه لپاره تخنیکی کسان د تفاوتو په میاشتو رااله کېناستله وسه دا وس تیر هفته په دوشنبه او سهشنبه کې د مختلفو وزارتونو خلک راغلي وو پر سړکانو باندې پلان درلودي چې هغه د آینده کې د اوبو دغه لاندې راځي تاثیر لاندې راځي د اوبو د مخنیوي لپاره او د استملاک خبرې دغه کال تر پایه پورې موږ په دې کې دی چې د خلکو د استملاک موضوع به خلاص شي او په بل کال کې به انشاءالله عملي کار شروع شي. او ډېره زیاته مننه معاون صاحب او همکار صاحب زما سره په خپرونه کې ګډون وکړي. ډېره مننه. درنو لیدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونه مو تر وروستیو پورې وکتل او په راډیو کې مو واورېدل. تر بلې خپرونې در څخه اجازه غواړو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.